محترم حاضرینو، د تیرو جمعو ستاسو په حضور کې زه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث پیښوم چې هغه حدیث کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ایمان د شعبو مذاکره او تذکره کړې ده چې د ایمان ډېرې زیاتې شعبې دي. په هغې کې د ټولو څخه افضله شعبه هغه د لا اله الا الله قول کول، د الله تعالی د توحید او د وحدانیت تصدیق او اقرار کول، او د ایمان د ټولو څخه ادنا شعبه دا ده چې د خپل ځان سره د خپل نفس سره چاته ادنا تکلیف او لږ تکلیف هم نه رسول. او د دې دوه شعبو په درمیان کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا یو جمله راوړې ده چې الحیاء شعبة من الایمان، حیا هم د ایمان یو شعبه ده. دی کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دی خبره ته اشاره کړې ده چې د ایمان په ډیرو شعبو کې بنیادی شعبه چې د هغه حیا ده، چې کوم چاته په معاشره کې الله تعالی حیا په کامله طریقه باندې ورکړه، هغې ته الله تعالی په معاشره کې کامله حصه د ایمان ور نصیب کړه. او چې د کوم چا په حیا کې کمی رالی، د حیا په حیا کې قصور رالی، نو معاشره کې در حقیقت د هغې په ایمان کې قصور دی، د هغې په ایمان کې کمی دی. نو د معاشرې د ټولو ایمانیاتو لوی بنیاد د حیا ده، او مسلمان په دې باندې مکلف دی چې د خپل حیا په کامله طریقه باندې حفاظت کوي او زندگی به د حیا په ترتیباتو کې تیروي. لکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې خبرې ښکار کول په دې الفاظو باندې هم کړي دي چې اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، چې کله د انسان څخه حیا رخصت سوله، بیا انسان په زندگی کې د هر قسمه ترتیباتو سره مخامخ کیږي. بیا انسان په گناه کې راځي، بیا انسان په نافرمانی کې راځي، بیا انسان د الله تعالی د فرمان مخالفت کې راځي. د دې معنا دا ده چې حیا د انسان د ایمان پیردار دی، چوکیدار ده. او تاسو قانون دا دی چې پر سامان باندې په څومره درجه کې چوکیدار مضبوط وي، نو په هغې درجه باندې د هغه سامان په ښه شکل باندې حفاظت وي. او که چیرې چوکیدار کې کمی رالی، چوکیدار کمزوری سو، او د چوکیدار په چوکیداری کې خلل او نقصان رالی، بیا د انسان د هغې مال د حفاظت د زمان نسته، او د هغې حفاظت دا ضروري نه ده چې په کامله طریقه باندې وسي. ځکه حیا د انسان د ټولو ایمانیاتو بنیاد دی، او حیا د انسان پر ټولو ایمانی ترتیباتو باندې چوکیدار او پیردار دی. او حیا الله تعالی انسان کی فطری شی ده چې الله تعالی د انسان خلقت او پیدایش کوي، چې الله تعالی انسان پر کم فطرت باندې پیدا کوي، د انسان په هغه فطرت کې الله تعالی د انسان سره حیا مرګري کړی ده. او په معاشره کې د انسان د عزت او د وقار ذریعه هم حیا ده، چې کوم چاته په معاشره کې الله تعالی ډیره حیا ورکړي، هغې ته الله تعالی په معاشره کې وقار او عزت ورکړي. او چې کوم چا په معاشره کې د زندګۍ څخه حیا رخصت کړي، نو د هغې څخه عام طور په معاشره کې الله تعالی وقار او عزت پورته کړي. او حیا څه ته وایي؟ حیا هغه حالت ته ویل کېږي چې د هغې په ذریعه سره چې د انسان په زړه کې دا حالت پیدا سي، د انسان زړه د ایمان په ذریعه سره، د ایمان په واسطه او په سبب سره د نامناسبه کارو څخه تنفر او نفرت کوي، او د نامناسبه کارو څخه قبض او انقباض ښکاره کوي، او هغه نامناسبه کارو ته بیا نور نږدې کېږي. زموږ په اسلامي تعلیماتو کې د حیا ډېر زیات اهتمام دی، او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په احادیثو کې د حیا پر حفاظت باندې ډېر زیات تاکیدات راغلي دي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي لا یأتی الحیاء الا بخیر، د انسان زندگی ته چې حیا راځي، حیا بد د په زندگی کې د خیر څخه بغیر بل شی نه راوړي. نو حیا د انسان د پاره مکمل خیر دی، حیا د انسان د پاره مکمل زینت او شایست دی، او د انسان د پاره بهترین خوبی او ښه صفت دی. لکه بل ځای کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام الحیاء خیر کله، حیا سر در پایه پورې دا ټوله خیر او خوبی ده، په حیا کې یوه ذره نقصان او تاوان نشته.
چې کم سړی زندگی حیاداره تیروي د هغې زندگی د خیر و برکته ډکه شمارل کیږي او چې د کم سړي زندگی د حیا څخه بغیر تیریږي د هغې په زندگی کې خیر نسته، د هغې په زندگی کې خوبی نسته، د هغې د زندگی سره الله تعالی برکت پورته کوي. لکه تیره جمعه کې ما دا حدیث هم پیش کړی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي ان لکل دین خلقا، الله تعالی په هر دین کې یو څه خصلت خو پیدا کړی دی. زموږ د دین بهترین خصلت، زموږ د دین بهترین خوی وخلق الاسلام الحیا، د اسلام بهترین خصلت، د اسلام بهترین خوی، د اسلام بهترین صفت دا دی چې په انسان کې الله تعالی حیا کښیږي. نو چې کوم چاته حیا ورکول سي هغه بهترین مسلمان بلل کیږي، هغه بهترین اخلاق انسان بلل کیږي او په هغه انسان کې د اسلام خوبه او د اسلام صفات او د اسلام بهترین ترتیبات په ښه طریقه پیدا کیږي چې کوم چاته الله تعالی په معاشره کې حیا ورکړي. او در دې حد پورې په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ویل الایمان والحیاء قرناء جمیعا، د انسان په زندگی کې دوه شی دي، یو حیا ده یو ایمان ده. الله تعالی ایمان او حیا دواړه سره تړلي دي. فاذا رفع احدهما رفع الاخر، کله انسان د زندگی سه یو پورته سو الله تعالی غبلم زم پورته کوي. نو د انسان په زندگی کې حیا او ایمان سره تړلي دي. که ایمان پورته سو حیا پورته کیږي او که د انسان د زندگی سه حیا پورته سو ایمان ځین پورته کیږي. حضرت عبد الله بن مسعود به د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث را نقل کاوه، اغیب وی الایمان من الحیاء من الایمان والایمان فی الجنه اول بزاء والفحش من البزاء والبزاء فی النار. ایمان دا الله تعالی د حیا ذریعہ پیدا کړی ده. حیا د ایمان بنیاد ده، حیا د ایمان جز ده. او چې کوم چا کې حیا رااله پاغي کې ایمان رااله، چې په کوم چا کې ایمان رااله هغه ته الله تعالی جنت نصیب ورکړي. اول بزاء من الجفاء، او بحیائی دا یو قسم جفا ده، دا یو قسم بدی ده، دا یو قسم بے وفائی ده. او چې کم څوک د خپل رب سره په بے وفائی کې رااله والبزاء فی النار، هغې ته الله تعالی نسبت او قسمت کې جهنم ول ورکوي. نو چې په کم چا کې حیا رااله هغې ته الله تعالی ایمان ورکوي، او چې کم چا ته الله تعالی زندگی کې ایمان ورکوي د هغې نصیب به یو ورځ جنت دی. چې په کم چا کې بے حیايي رااله په هغې کې د الله تعالی د ذات سره جفا رااله، او چې په کم چا کې جفا رااله د هغې نصیب به یو ورځ الله تعالی په جهنم کې ږدي. لکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي لیس الفحش فی شیء الا شانه، چې کم سړی په یو عمل کې فحاشي کوي، بے حیايي کوي، نو د هغې په ذریعه باندې د هغه عمل عیبجن سي، عیبناک سي. او ولیس الحیاء فی شیء الا زانه، حیا بیا چې په شي کې رااله د هغې په خاطر الله تعالی هغه عمل ته زینت او ښایست ورکړي. چې د زندګۍ ترتیباتو کې یو سړی یو عمل کوي، فهغه عمل کې د سړي څخه د حیا کمی رااله، نو هغه عمل به د حیا د کمی په خاطر باندې ضرور عیبجن ښکاره کیږي. او چې په کوم عمل کې انسان د خپل حیا حفاظت وکړي او هغه عمل د حیا په طریقه باندې وکړي، نو د حیا په برکت به الله تعالی و هغه عمل ته زینت ورکوي، ښایست به ورکوي او قبولیت به ورکوي، او هغه عمل به د انسانانو په حضور او په مخ کې ډېر ښایسته ښکاره کیږي. نو ځکه ما درته ویل حیا الله تعالی انسان کې فطرتن او خلقتن یې شی ده چې الله تعالی انسان پیدا کوي پر دې فطرت د حیا باندې پیدا کوي. ډېر ځله داسې وسي چې کله کله حیا سړی د ګناه سره ګرځوي، هغه په دې وجه باندې راګرځي چې دی د خلکو څخه شرمېږي، چونکې د بې حیایۍ کار د خلکو په مخ کې نشي کولی، ځکه د خلکو په مخ کې بیا دی د شرمندګۍ سره مخامخ کېږي. نو د دې په خاطر هم حیا کله کله سړی د ګناه سره راګرځي. یا یو سړی په مجمع کې عام طور دا کار نشي کولی ځکه د ده عزت خرابېږي، نو د مجمع د بې عزتۍ په خاطر چې په مجمع کې او په عامه معاشره کې زه بې عزته معلومېږم، نو دا کار نسم کولی. لیکن هغه کار چې بیا دی کله په خلوت کې راسي، په یوازیوالي کې راسي او دی څوک نه ویني، بیا پر کار کولو باندې دی څه عار او پیغور او شرم نه محسوسوي. نو دا یو قسم حیا ده چې د انسان زندگی د خلکو څخه په حیا کې راسي او انسان په خپل زندگی کې د خلکو د شرم څخه یو کار نه کوي. لیکن الله تعالی چې کوم حیا د ایمان شعبه بللې ده، هغه حیا ده چې د هغې په خاطر به سړی
د معاشرې د انسانانو سره دومره حیا او شرم نه لري لکه الله تعالی د ذات ته څه لري. هغه ذات چې هغه ستا په ظاهر باندې خبر دی، هغه ذات چې هغه ستا په باطن باندې خبر دی، هغه ذات چې هغه ستا په ښکارو باندې خبر دی، هغه ذات چې هغه ستا په فټو باندې خبر دی، هغه ذات چې هغه ستا په هډ باندې خبر دی، هغه ذات چې هغه ستا په ظاهر او په مزغو په پوس په ټولو اندامو باندې خبر دی. د هغې د شرم په وجه باندې یو نامناسب کار نه کول، یو ګناه نه کول، یو نافرمانی نه کول، په دې نیت باندې د خپل رب څخه حیا کول چې سبا خو زه د قیامت په میدان کې د الله تعالی په حضور کې پیښېږم څومره به شرمنده یم. سبا خو د قیامت په میدان کې زه د پیغمبر علیه السلام په حضور کې پیښېږم د کومې شرمندګۍ سره به مخامخ یم. سبا خو د قیامت په میدان کې د ټولو اقوامو د عالم و مختص په دې عمل باندې پیښېږم د څومره حیا او د څومره شرم سره به مخامخ کېږم. نو په دې خاطر باندې یو کار نه کول، نو د الله تعالی د شرم په خاطر باندې، د الله تعالی سره د حیا په خاطر باندې یو عمل نه کول. او الله تعالی داسې ذات دی چې بیا په سړي سره په ظاهر کې مور سره دی او د انسان سره په خلوت کې مور سره دی، چې په کم ځای کې تشکارای هم الله در سره دی، چې په کم ځای کې ته د خلکو صفټې هم الله در سره دی. ځکه قرآن کریم وایي وهو معکم اینما کنتم، الله تعالی ستاسو سره ملګری دی چې د مځکې پر کومه خطه باندې ته اوسېږئ. او الله تعالی لکه څنګه چې ستا په ظاهر او اعمالو خبر دی، انه علیم بذات الصدور، الله تعالی ستا د سینې په سوچ او فکر باندې لا خبر دی. چې کله د ګناه تصور وای، چې کله د ګناه فکر کوي، چې کله د ګناه منصوبه په دې ذهن کې سره برابرې، الله تعالی په هغې باندې هم در باندې خبر دی. لکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به صحابو ته ویل قل استحیوا من الله حق الحیا، تاسو به د الله تعالی څخه حیا کوئ خو حق حیا به کوئ. صحابه ورته ویل د الله رسول انا نستحیی من الله وقالوا الحمد لله على ذلك، اې د الله رسول موږ خو د الله تعالی سره ډیره حیا کوو او پر دې حیا باندې د الله تعالی حمد وایو او په دې باندې خوشاله یو چې زموږ ژوندۍ کې د الله تعالی سره حیا ده. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته د الله تعالی سره حیا دغه نه ده چې تاسو کوئ. د الله تعالی سره حیا څلور کار غواړي چې سړی د الله سره حیا لري. د ټولو سمخ کې وليحفظ الرأس وما عوا، د خپل سر حفاظت کول چې په سر کې څومره اندامونه دي، سترګې دي او ژبه ده او غوږونه دي، او د دې ټولو اندامو د ګناه څخه حفاظت کول یو. او دویم وليحفظ البطن وما حوا، د خپل نس حفاظت کول او د نس سره چې څومره اندامونه تړلي دي د انسان فرج او شرمګاه ده د هغې حفاظت کول. وليذكر الموت والبلا، خپل مرګ او د قبر زندگی په یاد ساتل. ومن اراد الاخرة ترك زینا، چې کم څوک د آخرت فکر ولري هغې ته د دنیا خواهشات کمیږي. دا څلور خبرې. ومن فعل ذلك فقد استحیا من الله حق الحیا، چې کم چا دا څلور کار وکړو هغې د الله څخه په حق باندې حیا وکړه. چې کم چا د خپل سر او د سر د اندامو حفاظت وکړي، چې کم چا د خپل نس او د نس سره تړلو اندامو حفاظت وکړي، چې کم چا خپل قبر او آخرت په یاد کې راوګرځاوی، او کم چا چې د آخرت په فکر باندې د دنیا زیب و زینت پرېښول، دا سړي د الله تعالی څخه حق حیا کړې ده. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي دغه حیا د انسان دپاره د ایمان شعبه ده. نو مخکې ما درته ویل حیا دا یو صفت دی الله تعالی فطرتن او خلقتن په انسان کې پیدا کړی دی. چې کله انسان د مور د نس څخه پیدا کیږي، چې څومره خلقتي صفات دي، چې څومره فطرتي صفات دي، الله تعالی دا ټوله د انسان په مزاج کې وریشي. لیکن بیا وروسته چې سړی په غلط ماحول کې راس، چې کله سړی په غلط صحبت کې راس، او چې کله سړی تربیت په غلطه طریقه باندې وسی، نو هغه خلقتي صفات بیا د انسان د مزاج کې کمزوري سي. تاسو یو ماشوم بچی ګورئ چې کله د مور څخه پیدا سي، چې کله لږ غټ سي، حالانکه دی وخت کې د سره عقل نستا، د سره ډیر سمج او پوهنه لا پرن نه د ور سره. دی وخت کې کده د معصوم او مخته د بی حیايي خبرې کوي یا د بی حیايي حرکات کوي، نو هغه معصوم د دې څه شرم محسوسوي. کده هغه معصوم او مخته ته د غلیظ حرکات کوي یا د هغه مخته ډیر غلیظه خبرې کوي یا د هغه مخته ډیر ګنده افعال کوي،
نو د هغې ماشوم د دې څه شرم و عار محسوسیږي، هغې په پراخه طریقه او په پوره پیمانه باندې د دې اورېدل نسي کولی او دې ته کتل نسي کولی. د دې څه دا معلومیږي چې د دې ماشوم فطرت، د دې ماشوم اول پیدایش او خلقت الله تعالی پر حیا باندې کړی دی. ځکه الله تعالی د انسان فطرت پر حیا باندې کوي. لیکن وروسته چې د غریب ماحول غلط سي او د غریب تربیت غلط وسی او د مور و پلار په صحبت کې په غلطه طریقه باندې رالوی سي، بیا د هغې غریب هغه حیا، هغه فطرتي صفات په ده کې بیا کم سي. لکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام کل مولود یولد علی الفطره، هر بچی الله تعالی په فطرتي اخلاقو پیدا کوي او خپل پیدایشي او فطرتي صفات پای کېستا او فطرتي او پیدایشي صفاتو کې یو صفت حیا ده. په ماشوم کې الله تعالی حیا یې شي. لیکن چې کله مور و پلار راسي، د مور و پلار زندگی راسي، د هغې د زندګۍ د لیدلو په وجه باندې بیا د په فطرت کې بدلون راسي. تاسو ګورئ ماشوم بچی چې کله اول د مور څخه پیدا سي، د انسان دپاره فطرتي ترتیب دا دی چې هغې به شپه په خوب کې تېروي او د انسان فطرت الله تعالی داسې جوړ کړی دی چې هغې به ورځ په ویښو باندې تېروي. ماشوم بچی چې کله پیدا سي چې لږ راغټ سي، د هغې سمج نسته، د هغې عقل او پوهنه ډېره نه وي، لیکن د خپل فطرت د مجبورۍ په خاطر باندې چې ګورې هغه ماخستن وختي بېدېږي او د خپل عقل او د خپل فطرت او د خلقت په خاطر باندې هغې بیا ورځ په ویښو کې تېروي. بیا چې د ورځې تبې دی هغه د بېدېدلو ته نه تیارېږي، ځکه ده کې الله تعالی د فطرت تقاضا یې شی ده او دی د دې فطرت پر تقاضا باندې زندگی تېروي او د فطرت په تقاضاو کې یوه تقاضا حیا ده. نو د ماشوم په مزاج کې الله تعالی حیا ورېشي. لیکن چې کله راغټ سي نو فابواه یهودانه، بیا مور پلار کله کله د فطرت ور خراب کړي چې مور پلار ناوخته بېدېږي، بچی هم دغه عادت اخلي ناوخته پرېوځي. چې مور پلار کله ماخستن ټوله شپه و ټي وي او فلمانو ته ګوري، بچی هم غریب بیا دې ته ګوري. او چې کله مور و پلار سهار ناوخته راکښېني نو د پیچي څه بیا هغه فطرت لرې سي، بیا د هغې بچي د فطرت د خرابۍ په خاطر بچی هم په دې باندې عادي سي چې ناوخته راکښېني. نو الله تعالی خو بچی صفا پیدا کی، الله تعالی بچی کی فطرت کی ښه اخلاق کښېږدي او د فطرت چې څومره خصال حمیده دي هغې ټوله الله تعالی په دې بچي کې کښېږدي. لیکن د مور و پلار غلط مجلس، د مور و پلار غلط ماحول او د مور و پلار غلطه طریقه هغه بچی د فطرتي افعالو څخه بدل کړي. کله کله د مور و پلار هغه ماحول دونه غلطي چې هغې په خپله د اسلام او د ایمان څخه عاري و فارغه وي، نو دی غریب هم ورسره د ایمان څخه فارغه سي. کله کله هغه د یهودو ګزاره کوي، هغه د مجوسیانو ګزاره کوي، هغه د نصرانیانو ګزاره کوي، لیکن بچی الله تعالی اول پر فطرت او پر اسلام باندې پیدا کړی دی. د مور و پلار د غلط ترتیب او د غلط ماحول او د غلطي گزارې په خاطر بچی هم هغې حد ته ورسره ورسېږي. ځکه حیات دا د انسان فطرتي صفت دی او د حیات د فطرت په خاطر باندې چې انسان کله پیدا کېږي الله تعالی په مزاج کې حیا ورشدي. حضرت آدم علیه السلام ته الله تعالی په جنت کې زندگی ورکړه، لیکن جنت کې د دشمنی د شیطان سره راله، ځکه شیطان چې الله تعالی د عبادت او د خپل دربار سره شړلی و د آدم علیه السلام په وجه شړلی. حضرت آدم علیه السلام چې کله په جنت کې زندگی تیروي نو الله تعالی د یو حکمت په خاطر باندې شیطان ورسره دننه کوي. حضرت آدم علیه السلام ته الله تعالی دا امر کوي چې نور ای آدم په جنت کې تو زنانه ټوله زندگی تیروي، لیکن ولا تقربا هذه الشجره، الله تعالی یو خاص بوټی ورشي وای دی ته به نه نږدې کېږئ، کته یا زنانه دی بوټي ته ور نږدې سواست فتکونا من الظالمین، بیا به تاسو ناروا یاست، نافرمانه به یاست، بیا به تاسو ظالمان یاست. ما درته ویل شیطان الله تعالی د یو حکمت په خاطر جنت له ورسره راوستی او شیطان د حضرت آدم علیه السلام سره ډېره نږدې زندگی تیروي. نو شیطان د حضرت آدم علیه السلام و حضور ته د یو ډېر خیرخواه او د یو ډېر همدرد په شکل ځان نږدې کوي او شیطان حضرت آدم علیه السلام ته وایي چې د دې درختې څخه خوراک شروع کړه او د هغې دوکه دا ده ورته وایي چې د دې درختې څخه دې خوراک نه یې کړی، الله تعالی دې هر وخت د جنت ایستی سي، لیکن که دې د دې درختې څخه خوراک وکړي بیا دې الله تعالی هم د جنت نه سي ایستی. حضرت آدم علیه السلام به ډېر انکار کوی، حضرت آدم علیه السلام دغه درختې خوراک ته نه تیارېدی. نو شیطان به څه کول؟ وقاسموهما،
انی لکما لمن الناصحین د به قسمونه ورته اخیستل د به قرنونه ورته اخیستلو او د به قسمه قسم تاکیدات ورته کول چې انی لکما لمن الناصحین زستی خیر خوایم چې کومه مشوره در کوم دا مشوره د خیر خواهی په خاطر در کوم. حضرت آدم علیه السلام د شیطان په دوکه باندې د حضرت آدم علیه السلام د کور زنانه د شیطان په دوکه باندې د هغې درختې په خوراک کې رالو چونکې دا د الله تعالی نافرماني و الله تعالی د دې څه منع کړی و او چې کله د هغه درختې څه خوراک وکړي د الله تعالی د نافرمانۍ اثر دستي ښکاره سو. اول اثر دا و د حضرت آدم علیه السلام او د زنانې څه د جنت لباس لري او چې کله د جنت لباس ځینې لري سو د دې بدن لڅ د ټولو څه مخکینی حرکت چې حضرت آدم علیه السلام او د زنانې وکړي هغه دا وکړو چې ژر دې درختو ته منډې ورولې دې درختې ته ور منډې کړه دې درختې چې د هغې په خاطر د خپل ځان حیا خوندي کړي حالانکه دې وخت کې د الله تعالی د طرفه د حیا هیڅ امر نشته دې وخت کې د الله تعالی د طرفه دا حکم نشته چې ستا ځای عورت دی او ته به د عورت خوندیوالی کوي دی وخت کې د الله تعالی د طرفه د پردې حکم نه دی راغلی او دی وخت کې د الله تعالی د طرفه پردې خبره تاکیدات نه دی راغلی چې ته به د خپل ځان حفاظت کوي لیکن د حضرت آدم علیه السلام په فطرت کې الله حیا ورسره ایښی وه نو د هغې فطرتي حیا په خاطر باندې حضرت آدم علیه السلام د ټولو څه منډې کې پر درختو ګرځېدی او درختو ته به دا ویل چې زما پرده خوندي کوي او زما عزت خوندي کوي زما ابرو خوندي کوي زما عورت خوندي کوي لکه قرآن کریم وایي چې کله د درختې سې خوراک وکړي او بدت لهما سوآتهما دستي خپل اندامونه او چې کوم پرده د فردې والا د عورت والا اندامونو هغه ټولو ښکاره سو نو وطفقا یخصفان علیهما من ورق الجنه دی به منډې ولې او پر دې بدن باندې به ژر د جنت پاڼې د درختو راګرځولې او په دې باندې به د ځان عورت خوندي کوئ او په دې باندې به د خپلې حیا حفاظت کوئ. نو ما درته ویل دا حیا د انسان په فطرت کې پرته ده حیا د اسلام د حکم څه مخکې چې د اسلام د حیا د حفاظت حکم نو راغلی هم د انسانانو په فطرت کې حیا وه او د حیا د حفاظت د انسانانو عادت او د انسانانو مزاجو چې هغوی به د خپلې حیا حفاظت کوي ځکه حضرت آدم علیه السلام په جنتو کې د ټولو څه مخکې د دې خبرې تلاش کوئ چې زه به د خپل بدن د اندامو حفاظت په کوم شکل باندې وکړم ځکه حیا دا په انسان کې الله تعالی یې شی ده او یو انسان فطرتن او خلقتن دا بغیر د حیا څخه الله تعالی نه دی پیدا کړی لیکن ما درته ویل د بد مرغه چې کله د انسان ماحول خراب سي د انسان صحبت خراب وسي د مور پلار په ذریعه باندې د انسان تربیت په غلطه طریقه باندې وسي بیا خو هغه معاشره د حیا څخه دومره عاري او لغړه سي بیا په هغه معاشره کې لڅوالی د ځان دپاره هنر او کمال بولي نن چې په کومو لویو ښارو کې کوم انسانان اوسېږي چې هغوی د معاشرې مهذب خلک ځان بولي چې کومې زنانې د معاشرې روشنخیاله زنانې ځان بولي د هغې زندګي که تاسو وګورئ په هغې کې برهنګي په هغې کې لڅوالی په هغې کې د اندامو ښکاره کول دا دوی د ځان یو فن بولي یو پیشین یې بولي یو هنر یې بولي یو کمال یې بولي بیا هغې کې کمالداره زنانه هنرداره زنانه هغه بلل کېږي چې د هغې لاسونه ښکاره دي د هغې پښې ښکاره دي د هغې زنګنونه ښکاره دي د هغې ورنونه ښکاره دي د هغې د بدن مستور اندامونه ښکاره دي دا د ځان هنر بولي دا د ځان کمال بولي او ډېر حیاداره هغه انسانانی چې هغې پر ځان باندې داسې لباس راګرځولی چې هغه لباس پر دې بدن باندې داسې چست او مشتی دی چې د بدن د اندامو ټول جوړونه پر هر ځای باندې یو انسان تور معلومیږي او دا د ځان پټوالی بولي حالانکه پیغمبر علیه السلام وایي رب کاسیة فی الدنیا عاریة فی الآخرة دا زنانې که څوم ظاهرا پټې دي لیکن په آخرت کې دا په لڅو شمارل کېږي نو ځکه چې کله د انسانانو هغه فطرت کمزوری سي د انسانانو هغه خلقتي اعمال او صفات کمزوری سي نو بیا په انسانانو کې د حیا بجای لسوالی کمال او پیشین او هنر بلل کېږي لیکن د انسانانو دغه فطرتي کمزوري د انسانانو دغه خلقتي کمزوري په دې باندې د هر چا څه زیات عالم دا د الله تعالی ذات چې انسانانو کې خو فطرت کې خو حیا ده لیکن د غلطو محولو په وجه د غلطو ترتیبو په وجه به د انسانانو هغه خلقتي صفات هغه فطرتي صفات کمزوري سي
او چې کله فطرتي او خلقتي صفات په انسانانو کې کمزوري رالو د انسانانو په حیا کې به کمی راسي او چې د کم چا معاشره په حیا کې کمی رالی د هغې په ایمان کې کمزوري ده او چې د کم چا ایمانی کمزوري نصیب سوله د هغې بیا د دنیا او د آخرت د یو ځای نجات هم نه په نصیب کېږي. ځکه الله تعالی د دې معاشرې د خلاصون دپاره د حیا د حفاظت دپاره یو څو دروازې ایښي دي چې اول به د حیا د حفاظت دپاره دا دروازه بندی او د حیا د حفاظت دپاره الله تعالی یو څو بند ټاکلي دي چې کله دا بند تر څو پورې ولاړې د حیا حفاظت دی او که چیرې دا بند مات سو بیا به بې حیایي د سیلاب په شکل در باندې راسي. نو که هغې دروازې او د هغې بندونو سړی لحاظ وکړي بیا خو به معاشره کې د سړي حیا محفوظه وي. بیا به معاشره کې الله تعالی چې پر کوم فطرت انسان پیدا کړی دی پر هغې فطرت به د انسان زندگی تیری شي. په هغې بندونو په هغه دروازو کې اولنۍ دروازه د هغې ابتدا الله تعالی د سترګې څه کړې ده چې کله د بې حیایۍ پر ځای باندې رالی نو د ټولو څه مخکې به د خپلې سترګې حفاظت کړي. خپلې سترګې مځکې ته اړول خپلې سترګې کښته کول د خپلو سترګو حفاظت کول او چې کله سړی د خپلو سترګو د حفاظت عادت ځان له جوړ کړي بیا به د هغې هغه ایمانی جز چې حیا ده هغه به باقي او سالمه پاتې او که د سړي څخه خپلې سترګې بېجله وسي او خپلې سترګې ځینې ازادې سي نه د زنانې سره ګرځي نه د غلط تصویره سره ګرځي نه د غلط فلم سره ګرځي نه د غلط شکل سره ګرځي بیا خو سترګې زناکاره سوې او چې سترګې زناکاره سوې بیا حیا خرابه سوه او چې حیا خرابه سوه په انسان کې هغه اصلي فطرت او چې کله په انسان کې اصلي فطرت خراب سلو بیا خو د انسان زندگی په بیکاره فطرتو کې راله او د هغې زندګۍ خرابي بیا د انسان د هغې سره مخامخ کېږي. ځکه الله تعالی قرآن کریم کې وقل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم نارینهو ته الله تعالی وایي چې کله پر بې حیا ځای باندې رالی نو که د خپلې حیا حفاظت کوئ دا نظر به کښته مځکه ته او وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن زنانو ته الله تعالی دا حکم کوي چونکه معاشره کې زنانم د الله تعالی په احکامو مکلفه ده. ای زنانې چې د بې حیایۍ پر ځای باندې رالی ته به هم خپل نظر کښته کوي. نو که نارینه د بې حیایۍ پر ځای باندې او زنانه د بې حیایۍ پر ځای باندې خپل نظر کښته کي دا هغه اوله دروازه ده چې دا بنده وساتل سي بیا به حیا محفوظه پاتې دا هغه اول بند دی چې دا بند در څو پورې مات نسی در هغې وخته پورې حیا محفوظه ده پر انسان باندې د بې حیایي سیلاب حرکت نسی راکولی. ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام ویل النظر سهم مسموم من سهام ابلیس دا د انسان د سترګو نظر دا د ابلیس د غشو څه یو غشی دی. فمن غض بصره چې د بې حیایۍ پر ځای سړی خپل نظر کښته کي نو اذاقه الله عبادتا یجد حلاوته فی القلب الله تعالی به داسې عبادات په نصیب کی چې هغه عبادت به دته په زړه کې حلاوت او سکون ورکوي. نن زموږ د عباداتو څه حالت دی چې کله مسجد لراسم د لمانځه په تلاوت د لمانځه په کولو کې زه تنګېږم لیکن د باندې چې هر څومره زندگی تېروم په هغې کې زه کمی او تنګي نه محسوسوم. چې کله قرآن کریم سره وغواړم د هغې یوه سپاره تلاوت کول زما پر دې زړه باندې بوج کوي لیکن که دلته په مجلس کې 15 غنټې ناست یم زه یوه ذره تکلیف نه محسوسوم. لمانځه کې حلاوت نسته په عبادت کې خوند نسته په لمانځه کې تنګي ده په عبادت کې تنګي ده او دا د حلاوت د عبادت او دا سکون د عبادت او دا خوشحالي د عبادت دا الله تعالی هغه چاته په نصیب ورکوي چې کوم څوک د بې حیایۍ پر ځای باندې خپل نظر کښته کوي. ومن لم یغض بصره چې کوم څوک نظر نه کښته کوي نه د بې حیا زنانې څه نظر راګرځي نه د بې حیا تصویره څه نظر راګرځي نه د بې حیا فلمه څه نظر راګرځي نه د بې حیا ډرامې څه نظر راګرځي. نو بیا خو پیغمبر علیه الصلاة والسلام کحل بصره بمزود من النار بیا به د قیامت میدان کې د جهنم یو سلایي راکړل کېږي هغې به د جهنم د اور سره برابر سوی په هغې باندې به د دې بنده سترګې ورتورول کېږي چې په کومو سترګو باندې سړي بې حیایي کړې ده او چې په کومو سترګو باندې سړي غلط نظري کړې ده. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام په تعلیماتو کې
بلکې د الله تعالی په آسمانی هدایاتو کې اولنۍ هدایت دا دی چې سړی به د حیا دروازه بند ساتي او د حیا د دروازې اولنۍ بند هغه دا دی چې د بې حیایي پر ځای باندې به سړی خپل سترګې او نظر کښته ساتي. حکیم الامت حضرت اشرف علي تانوي رحمت الله علیه لیکلی دي چې الله تعالی چې کله شیطان د خپل درگاه سره انده کوي نو شیطان د الله تعالی څخه غوښتنه وکړي الله ته ماته د قیامت پورې ژوندګي راکړه. الله تعالی ورته زما د طرفه ازادي د در قیامت پورې ته ژوندې د چې کله د الله تعالی فیصله واورېدله دستي قسم وخوړی قل فبعزتک لاغوینهم اجمعین زما د ستا په عزت قسم چې ستا بندگان به ټوله ګمران کوم. څنګه د کومې خوا به ګمران کوم؟ لآتینهم من بین ایدیهم مخامخ برازم ومن خلفهم د شاده خوا برازم وعن ایمانهم د راسته طرف برازم وعن شمائلهم د چفه طرف برازم. چار چاپیره زه پر دې باندې احاطه لرم د هر طرفه کې وکتل زما صدای نشي خلاصېدلی. لیکن شیطان په دې وخت کې دوه جانب نه دي ذکر کړي، یو لوړ طرف دی یو لاندې طرف دی. شیطان وای مخامخ زور ته ولاړم د شاده خوا زور پسې، پر راسته طرف زور ته ولاړم په چپه طرف کې زه د گمراهۍ کوشش کوم. پر دې څلور طرف از ما څه نشي خلاصېدلی. لیکن څو طرفه پاته دی، آسماني طرف پاته دی، لوړ طرف او لاندې طرف. او چې کله ته په دې لاره کې روانې او دې بازار کې روانې او په بې حیا شارو په بې حیا ترتیباتو کې روانې، نو انسان ته د شیطان د حفاظت صرف دوی لارې پاته دي، یا به ته آسمان ته ګورې یا به ته مځکه ته ګورې. لیکن کچیری سړی اسمان ته ګوري بیا خو سړی د خپل مقصد ځان نسي رسولی، دلته لګېدلی دلته په سړي کې مشته دلته په دیوال کې مشته. نو حکیم الامت حضرت اشرف علي تانوي رحمت الله علیه لیکلی دي چې انسان ته د حفاظت د شیطان څخه یوه لار ورپاته ده، هغه دا ده چې سړی به کښته ګوري چې په کومه لار کې سړی روان دی، چې کله پر بې حیا ځای باندې رالی، چې کله پر بې حیا انسان باندې رالی او چې کله پر بې حجابه ځای باندې رالی، نو بیا چې انسان د ځان د حفاظت ترتیب تړي او د خپل حیا حفاظت کوي، د هغې دپاره د شیطان څخه د حفاظت صرف یوه لار ده چې د مځکې ته به ګوري، د دې خپلو پښو نوکانو ته به ګوري، د دې خپلې روان او د تګ د مخکې ځای ته به ګوري، چې د هغې په خاطر به شاوخوا دی نه ګوري او د هغې په خاطر به یو طرف و بل طرف باندې دی نظر نه اړوي، ځکه ماحول بې حیا دی، ماحول بې پرده دی او انسان د سترګو په زنا او په ګناه کې دستي مبتلا کېږي. نو بیا د حیا د حفاظت دپاره اولنۍ لار قرآن کریم دا لیکلی دا اولنۍ دروازه چې هغې به بنده ساتي هغه دا ده چې خپل نظر به د بې حیایي پر ځای باندې کښته ساتي. او چې کله سړی د خپل نظر حفاظت وکړي بیا د ډېره حده سړی د ګناه څخه محفوظ وي. حضرت عمر رضی الله عنه زمانه ده، د شام والی حضرت ابو عبیده ابن جراح دی. حضرت ابو عبیده ابن جراح رضی الله عنه د شام په طرف کې یو قلعه د نه فتح کېږي، پر هغې باندې د مسلمانانو محاصره ډېره اوږده سوله، لیکن هغه خلک مسلمانانو ته تسلیمېدلو ته تیاره نه دي. چې کله هغه خلک رومیان دي د شام او د عیسایت پر دین باندې دي، چې کله هغه په دې باندې پوه سول چې اوس خو معاصره پر موږ باندې ډېره اوږده سوله او زموږ د خوراکو د هر څه قلت، نو آخر کې د مسلمانانو دپاره یو ترتیب جوړ کړي چې د مسلمانانو والی حضرت ابو عبیده ته حال راواستوي چې زموږ قلعې دروازه خلاصه د موږ نور وتا ته تسلیم، لیکن موږ د تسلیمېدو په خاطر باندې یو شرط لګوو چې ته چې زموږ قلعې له ځې د دې ښار پر لار به راځې، په دې ښار کې به راځې بیا به زموږ قلعې له راځې. او هغوی په زړه کې دا سوچ او دا فیصله سره وکړه چې د ښار ټوله طرفونه به د بې پرده او د بې حیا زنانو سره ډک ودرو، د لارې یو کونج او بل کونج. او مجاهدینو چونکې ټوله زمانه د سفر تېره کړې ده او د کورو څخه ډېرې لرې پاته سوي دي، نو چې کله راسې پر دې ښار باندې پر دې زنانو باندې ستر لګېږي، او چې کله پر زنانو سترګې ولګېدلې د دوی په حیا کې کمی راسي، او چې کم ځای کې په حیا کې کمی رالی د انسان په غیرت کې کمی راسي، او چې کم ځای کې غیرت کې کمی رالی هغه سړی د ایمان د کمزورۍ سره مخامخ کېږي. ځکه پیغمبر علیه السلام وایي لا ایمان لمن لا غیرت له، چې کم چا کې غیرت نه وي پای کې ایمان نه وي. نو هغوی د ځان دپاره دا ترتیبونه جوړ کړو چې پر دې لار به راځي او د ښار ټوله طرفونه یې په بې حیا زنانو ورته وایي. حضرت ابو عبیده د هغې خبره ومنله، هغې ته د دې حکمت و مصلحت او غرض څه نور معلومېږي چې آخر څه وجه ده
نو چې کله حضرت ابو عبیده رضی الله عنه لشکر راوسته شار ته رانږدې نو دستی چونکې الله تعالی یو صحابي دی او د مسلمانانو امیر دی الله تعالی هغې ته فراست او هوښیاري ورکړې ده چې کله پر شار باندې نظر ولګېدی د شار وشایست و دې ته یې وکتل نو دستی مجاهدین ودرول او چې وی درول برایت المجد د الله فرمان دا دی وقل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم د دې ځای څخه د قلعې در دروازې پورې ستاسو د ټولو نظر به پر خپلو ګوتو باندې بیا مجاهدین په هغه شکل باندې روان دي چې خپلو ګوتو ته ګوري چې در څو پورې د رومیانو د قلا پورې رسیږي او چې کله په ښار کې یو طرف او بل طرف ته ونه کتل سو د هغې نظر پر بې حیایي باندې نه رالی د هغې د حیا حفاظت وسو د هغې د غیرت حفاظت وسو نو ځکه د هغې په مخ کې بیا رومیانو د مقابلې څه توان نه درلودی نو په دې شکل باندې حضرت ابو عبیده هغې د خپل لشکر حفاظت وکړي او خپل لشکر یې د خپل منزل مقصوده پورې ورساوی او د رومیانو فتح الله تعالی د طور په نصیب کړ ما درته ویل د حیا د حفاظت اولنۍ دروازه دا د چې خپل نظر کښته کول او چې در څو پورې د انسان نظر کښته وي بیا خو د انسان حیا محفوظوي د انسان غیرت محفوظوي او د انسان حیا او غیرت د انسان د هر بد کار څخه سړی راګرځي او د هر بد کار څخه دته یو حجاب یو مانع راګرځي چې کله مجاهدین واپس مدینې منورې ته راغلل نو د مدینې منورې خلکو به د دې ښار پوښتنه ځین کوله چې تاسو چې کوم ښار فتح کړئ او کومه قلعه مې فتح کړله د دې ښار د تعمیرات څنګه تعمیراتو لوړو که کښته وو نو ټولو مجاهدینو به قسم ورته خوړی چې موږ د هغه ښار د تکوانو دروازې نه دي لیدلي نو موږ به د ښار د تعمیراتو څه معلومات درکړو چې هغې لوړو که کښته ځکه موږ د خپل امیر په هدایت باندې د ښار در قلعې پورې په داسې شکل دروازه ځان رسولی دی چې موږ شاوخوا په دې کې کتلي نه دي نو ما درته ویل د حیا حفاظت که سړی کوي هغې په دې شکل باندې یوه طریقه دا ده چې سړی به خپل نظر کښته کوي او د نظر کښته کول دا د انسان د حفاظت بهترینه طریقه ده چې کله د انسان نظر کښته وي نو بیا خو انسان یو طرف و بل طرف ته کتلی نسي او د نه کتلو په خاطر باندې د انسان په دماغ کې د ګناه داعیې نه پیدا کېږي د ګناه ته حفاظت تقاضاوې نه پیدا کېږي او د ګناه څخه د حفاظت اولنی قدم هغه پر دغه ځای باندې لګول کېږي او دویمه طریقه چې علماو دویمه دروازه او دویم بند لیکلی دی چې په هغې سره به د انسان حفاظت د حیا کېږي هغه دا دی چې د الله تعالی د نعمتونو تصور فکر کول چې الله تعالی څومره عظیم ذات دی او ماته څومره نعمتونه راکړي دي او دا ټول نعمتونه الله تعالی ماته په مفته کې راکړي دي او په هغه نعمتو کې یو نعمت دا سترګې دي او د دې سترګو دید کول دي چې دا دومره عظیم نعمت دی زما عقیده دا ده که چیرې د ټولې دنیا حکومت د ټولې کورې حکومت د دې په مقابل کې راسي نو یو سړی دا د سړي دانایي نه ده چې هغې سترګې د لاسه ورکړي او د مځکې کوره ځان له خپله کړي بلکې د دې مځکې ټوله کوره د دې دوو سترګو نعمت مقابله نشي کولی او نه د دې قیمت پیښولی شي لیکن زما او ستا سره ځکه قدر نشته چې ما او تا ته په مفته کې الله تعالی راکړی دي نه پر دې باندې زموږ څه مال او دولت لګېدلی دی نه پر دې باندې زموږ څه محنت او مشقت لګېدلی دی بس د ابتدا څخه چې سړی پیدا سي در مرګه پورې الله تعالی په دې مخ کې یو خودکاره مشین لګولی دی چې په څومره اسانه طریقه سره په دې سره انسان د ټولو اشیاو دیدار کولی شي د دې نعمت قدر هغه چاته ورمعلومیږي چې کوم څوک الله تعالی د سترګو د دید څخه محروم کړی دی تاسو ورسئ د هغې څه پوښتنه وکړئ چې ستا کوم حالت دی نو چې الله تعالی انسان ته سترګې د یو عظیم نعمت په شکل ورکړي دي او بیا په دې سترګو باندې الله تعالی انسان ته لارې او دنیا کې د انسان د ضروریاتو اشیا لیدل او قیامت کې د سترګو باندې د الله تعالی د ذات دیدار کول لیکن دا سترګې په غلطو اشیاو کې استعمالول دا د الله تعالی د ذات ناشکري ده او دا د دې نعمت ناشکري ده او کله سړی د نعمت ناشکري کوي نو الله تعالی او هغه منعم هغه نعمت د سړي څخه اخلي نو په دې نیت باندې چې د الله تعالی د دې دومره عظیم نعمت ناشکري ولې کوم یو خو د دې نعمت په ناشکري کې چې په دې سره زه غلط نظر کوم الله تعالی زه د عبادت د خوند څخه محرومه کړی او د دې غلط نظر په خاطر به الله تعالی د قیامت په میدان کې زما سترګې د اور د جهنم په سولایي باندې راتوري
او د دې څخه د ټولو څخه لویه سزا دا ده چې کومې سترګې په دنیا کې غلط نظري کوي هغې د قیامت په میدان کې د الله تعالی د دیداره څخه محروم بې نصیبوي. چې په کومو سترګو په دنیا کې سړی غلط نظر کوي، په کومو سترګو سړی په دنیا کې بې حیا تصویرونه ګوري، په کومو سترګو باندې په دنیا کې سړی بې حیا زنانو ته ګوري، او په کومو سترګو باندې سړی د خپلې حیا حفاظت نه لري او په دې سترګې بې جله ویله کړي، نو ما درته ویل هغه سترګې د قیامت په میدان کې د الله تعالی د دیداره څخه محروم او بې نصیبه پاتې. نو بهترین عبادت پیدا کول او د دې سترګو د نعمت شکر ادا کول او د قیامت میدان کې د الله تعالی د دیدار لایق جوړېدل، دا ټوله پر دې سترګو باندې دي او دا ټوله د سترګو د نظر پر حفاظت باندې دي چې سړی د خپل نظر حفاظت د غلطو ترتیباتو سره وکړي. خو لیکن دا خبرې صرف د اورېدو سره کار نه لري، دا خبرې د مشق سره کار لري. چې کله د حرامو پر ځای باندې رالی، چې کله د بې حیایي پر ځای باندې رالی، تا په مشق باندې په تجربه باندې دا سترګې کښته کړه چې بیا تا ته الله تعالی په دې لمانځه کې څومره خوند درکوي، تا ته الله تعالی په دې عبادت کې څومره خوند درکوي. خو ما درته ویل دا صرف د اورېدلو خبرې نه دي، دا د ویلو خبرې نه دي، دا د مشق خبرې دي. کله کله بعضې نوجوانان سړي له راسي ما له راس مولوي صاحب زما نظر نه کنټرولېږي، ته ما ته یو دعا راوکړه چې د هغې په خاطر باندې زما نظر کنټرول شي. کله کله خو لا یو بعضې نوجوانان در دې حده پورې راسي مولوي صاحب یو تعویض دې راکړی وی چې په هغې سره زما نظر کنټرول شو. ګوره نظر نه په دعا کنټرولېږي، نظر نه په تعویض باندې کنټرولېږي، نظر نه په نورو اذکارو باندې کنټرولېږي، نظر صرف د انسان په همت باندې، د انسان په قصد باندې کنټرول کېږي، د انسان په عزم باندې کنټرولېږي. چې انسان پر دې ځای باندې قصد وکړي چې پر هغه ځای باندې یې نظر بدنظرۍ مقدر باندې راله، د نفس ته قسم ورکړه چې زما په خدای قسم چې پر تا باندې چړې چلیږي، لا به هم ته پر دې ځای باندې نظر نه وکړې بلکې دا نظر به کښته کړي. ابتداءً چې ته نظر کښته کوې دومره تکلیف به درکوي لکه پر دا زړه چې چاړه تېرېږي، لیکن ته لس واره پر یو ځای باندې قصدن نظر کښته کړه او پر دې نفس باندې بوج راوله، پر دې نفس باندې پښه راوله، یو لسم ځل ستا مشق وسي، ستا تجربه وسي، بیا د دې نظر په کښته کولو کې تا ته خوند دي او بیا په دې کې حلاوت وي، په دې کې خوږوالی، بیا د دې په کښتولو کې پر انسان باندې څه بوج او تکلیف نه راځي. زکات د نظر کښته کول دا د حیا د حفاظت، د الله تعالی د نعمتو فکر کول، د الله تعالی د نعمتو احساس کول، دا د انسان د نظر د حفاظت بهترین ترتیبونه دي. او د دې سره سره یو خبره چې د ګناه د هغې اثراتو څخه بیریدل، چې زه نن د بدنظرۍ په ګناه باندې اخته یم او زما څه په زندګي کې بدنظري کېږي، او که زما دغه بدنظري دغسې دایمي پاته سي، نو د دې غلط نتیجه، د دې غلط اثر او د دې غلط ترتیب دا به خامخا زما پر زندګۍ باندې راځي. ځکه هره ګناه چې د مځکې پر مخ باندې سړی کوي هغې ګناه ضرور اثر لري. علماو لیکلي دي یو اثر د نکیر په شکل دی. نکیر دا معنا چې کله سړی ګناه وکړي پر هغه ځای دستي پر سړي باندې اثر راسي. سهار دی ګناه وکړه، ماښام دی دستي نتیجه ولیدله، او د ورځې دی ګناه وکړه، د شپې دی دستي نتیجه ولیدله. ما په دې خپلو سترګو باندې بعضې خلک داسې لیدلي دي، هغه ما ته وایي مولوي صاحب زموږ عجیب عادت دی چې یو ساعت کې ګناه را څه وسي دستي یې د هغې اثر باندې ښکاره کېږي. وایي چې کله ګناه په د ورځې وکړم، ماښام چې ورسم د کور والا سره په ژبه نه پوهېږم، ماښام چې ورسم زوی مې نافرمانه وي د زوی سره په ژبه نه پوهېږم، او ماښام چې ورسم په کور کې نعمت پروت وي ډېره ځله دغه نعمت په خوند باندې نه پوهېږم. دا زما زندګي، دا زما یقین دی چې دا زما د ورځې د ګناه اثرات دي. نو چې کله د سړي څه ګناه وسي، بدنظري وسي، نو د دې معنا دا ده چې د هغې سزا الله تعالی انسان ته ضرور ورکوي. زه کله د یو زرګر قصه بیانوم، امام غزالی رحمه الله لیکلی دي یو زرګر دی، هغه کور ته غرمه رالی، کور ته سبزي راوړي. چې کله کور ته رالی هغه زنانه چې مخ له ورله راله د ده څه سبزي اخلي، هغه زنانه ژاړي. دی ورته یې زنانې ولې ژاړې؟ هغه ورته ګوره دغه بچی یتیم چې موږ په کور کې 14 کاله پاللی دی، نن چې دی ځوانۍ ته راورسېدی موږ د زوی په شکل په دې کور کې پاللی دی او په زوی باندې مې نیولی دی،
نن ما ورته د سامان مې ځینه او سودا مې راوغوښتله چې کله سودا راوړله زه در دې لاس ونیولم او د لاس یې په غلطه اراده باندې راکښېښې ما ته ډېر افسوس ودرېدی چې دنیا څومره بې وفا ده زمانه څومره بې وفا ده چې کوم بچی ما په کور کې د بچي په شکل لوی کړی نن هغوی ما ته غلطه اراده لري هغه زرګر به راوژړل لوی زنانې په خدای قسم د دې بچي ګناه نه ده ګناه زما ده ټوله ناجایز ما څه سوي دي ما نن په زرګرۍ کې زنانې رالی یو زنانې ته مې د زرو بنګړیو په لاس کاوی او شیطان را باندې غالبه سو په شهوت مې د هغې لاس ونیوی د هغې سزا الله تعالی نن ما ته دستي په خپل کور کې راکړ نو ما درته ویل د ګناه یوه سزا نکیر ده او نکیر دا معنا چې کومه ګناه دې وکړله الله تعالی به ځای پر ځای د هغې سزا درکوي ځکه دا فطرت دی دا څه شریعت نه دی په شریعت کې معافي سته په فطرت کې نسته په فطرت کې قانون دا دی چې څه کرې هغه برېبې بس یو سړی دی دا په دې غلط فهمي کې نه راځي چې زه به د پردي سړي زنانې ته غلط نظر کوم او زما زنانه ته به خلک غلط نظر نه کوي دا ممکنه نه ده چې زه به د چا د کور عزت خرابوم او زما د کور عزت به محفوظ وي دا ممکنه نه ده چې زه به د بل چا و لور ته د بل چا و بچي ته په غلط نظر باندې ګورم او زما بچی او زما لور دی د بل د غلط نظر سه او د بل د غلطه ترتیب سه محفوظ سي دا ممکنه نه ده چې کله دی په دنیا کې څه وکړو هغه سي به در سره کېږي زوی چې کله د پلار سره ناجایز وکړي نو بیا چې کله دی بوډاوالي ته ورسېږي مشر زوی به د ټولو مخکې د سره ناجایز کړي چې کله یو سړی د مور سره ناجایز وکړي نو بیا به په اولاد کې داسې څوک پیدا کېږي چې ضرور به دی د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ کوي ما درته ویل دا فطرت دی دا د الله تعالی ترتیب دی دا د الله تعالی قانون دی او په قانون فطرت کې معافي نسته چې څه دې وکړو هغه به در سره کېږي نو کوم سړی چې بدنظري کوي د بل زنانې ته په بد نظر ګوري په خدای قسم د خپلې زنانې سره ظلم کوي ځکه د زنانه قطعا نه محفوظه کېږي چې د بل بچي ته په غلط نظر باندې ګوري د خپل بچي سره ظلم دی ځکه د بچي قطعا نه محفوظه کېږي یا دته د هغې علم سته یا نسته یا دی په هغې باندې خبر دی یا نه دی خبر دا د الله تعالی ترتیب دی دا به ضرور داسې کېږي نو د ګناه یوه سزا الله تعالی انسان ته د نکیر په شکل ورکړي نکیر دا معنا چې پر کوم ځای دی ګناه وکړه دستي الله تعالی سزا درکړي مجاهد ابن عوض رحمه الله فرمایي هغه وایي چې کله زما سره د ورځې ګناه وسي ماخستن چې کور ته راسم زنانه باندې پوهېږم چې دا زما نافرمانه ده که زنانه نه په مینځ او په خادمه پوهېږم چې دا نافرمانه ده او چې کله خادم نه دغه کومه سوارلي چې زما دپاره په کور کې ولاړه ده چې کله زه هغه سوارلي له لاس وړم هغه مې نافرماني کوي ځکه ما د خپل رب نافرماني کړې او دویم کله کله الله تعالی دا ګناه لږ ځنډوي سزا لږ ځنډوي ناجایز د سړي څه په ځواني کې اوسي ګناه د انسان څه په ځواني کې اوسي لیکن د هغې اثر په بوډاوالي کې پر سړي راورسېږي په بوډاوالي کې زنانه نور سره چلیږي په بوډاوالي کې زامنو زنانه دواړه ورته یوه خواته سي بیا د هغه بوډا زندگی داسې ستړي چې د ډېره شرمه څه د خپله زندگی چاته ښکاره کولی نسي بیا ډېر ځله هغه بوډا د خپل مرګ او د دې خپلې زندګۍ اختتام دا په دعا باندې د الله تعالی څخه غواړي ځکه کور د ده دپاره د جهنم یو منظره بیا پیښېږي هغه بچی چې د په څومره نازو باندې لوی کړی دی هغه زنانه چې د په څومره نعمتو کې راپاللې ده هغه بچی چې په څومره نازو باندې د واده ولور کړی دی او په څومره خرچو باندې ولور کړی دی بیا هغه بچی د زندگی دا حال ته رسولی هغه زنانې د زندگی دا حال ته رسولی چې دی د خپلې زندګۍ بجای په مرګ باندې خوشحاله یو ورځ یو بوډا ما له رالی برای مولوي صاحب زه خو ګناه نه کوم قسم راته اخي زه په ګناه نه یم لیکن زندگی مې ډېره ستړې ده آخر ولي نظر ته هم سړی تا چې ځواني تېره کړه تا چې په ځواني کې څه وکړو څه زندگی تېره کړه آیا تا د زندګۍ د ټولو ګناهو څه توبه کښلې نو هغه وایي چې د ټولو څه خو به مې نه یې کښلې د اکثرو څه مې کښلې ده نو زه هم د کومې ګناه څه چې تا توبه نه ده کښلې هغه درننه ستا په عملنامه کې لیکلې ده او د هغې ګناه سزا نن په بوډاوالي کې الله تعالی تا ته درکوي د هغې ګناه اثر دی د هغې ګناه سزا ده نور که دا ظلم در سره کېږي که ناجایز در سره کېږي دا ستا د خپلو کړنو نتیجه ده د هیچا ظلم ستا سره نه دی نو د ګناه دویمه سزا پر انسان باندې کله کله څه وځنډېږي لیکن د ټولو څه خطرناکه سزا هغه دا ده چې د خفیه تدبیر په شکل چې الله تعالی دا سزا د زندګۍ در پایه پورې وځنډوي
ډېر خلک زندگی په ګناه کې تیروي، لیکن د الله تعالی د طرفه د نعمتونو ور باندې باران، نه د هغې په صحت کې څه کمی راځي، نه د هغې په مال و دولت کې څه کمی راځي، نه د هغې په نعمتو کې کمی راځي، نه هغې ته بل مشکل ورپېښېږي. او د ټولو څه خطرناکه خبره دا ده چې سړی په ګناه کې اختی او د الله تعالی د طرفه د نعمتو ور باندې باراني. دا هغه د سړي استدراج دی چې الله تعالی په غفلت او په ګناه کې درجه درجه نور پورته کوي، الله یې نه راګرځوي. الله تعالی وایي فلما نسوا ما ذکروا، چې کوم خبرې ما د دو مخته د دین په شکل باندې یې شوې هغه ټولې د صحیح رسوي، نه دین پیژني، نه لمونځ پیژني، نه عبادت پیژني، نه د الله تعالی قدر پیژني. فتحنا علیهم ابواب السماء، الله وایي د اسمانو دروازې باندې را خلاصې کړم، نعمتونه هم د دې، مال او دولت هم د دې، صحت هم د دې، خوشحالي هم د دې. فلما فرحوا بما اتوا، چې سور لراسي په هغه باندې ډېر خوشاله دی. الله تعالی وایي اخذناهم بغتة، د عزرائیل علیه السلام یو دم حمله ور باندې اوس، او بغیر د توشې سا، بغیر د توبې سه د قبر په تور کند باندې چل. او چې سړی په دنیا کې توبه هم نه یکشلی او توشام نه ور سره، او د قبر دی تورې کندې تور شوس. بیا خو به حضرت ابوبکر ویل من دخل القبر بلا زاد، چې کم څوک بغیر د توشې سه د قبر تور شوسو فکأنما رکب البحر بلا سفینه، لکه سړی چې بې پایانه سمندر ته بې کشتۍ ورغوټس. او دا د اوبو سمندر نه دی، دا د الله تعالی د عذابو سمندر دی. بیا بل ته کم حالات دي، ما لا عین رأت، سترګو به نه یې لیدلي، ولا اذن سمعت، غوږو به نه یې اورېدلي، ولا خطر على قلب امرئ، د انسان په زړه و دماغ کې به د هغې فکر و تصور نه یې راغلی چې دا څنګه حالات دي. نو مقصود مې دا دی چې ایمان د دې لویه شعبه او د دې لوی بنیاد حیا ده، او د ایمان پیردار او د ایمان چوکیدار حیا ده. که د کم چا سره حیا ور سره او پر ایمان باندې پیردار لري، د هغې د ایمان حفاظت کېدی سي. لیکن که کم چا حیا د لاسه سره رخصت کله، بیا خو د هغې د ایمان پیردار کمزوری دی، او چې کله پیردار کمزوری شي بیا د هغې د ایمان د حفاظت څه ضمانت نه وي. او انسان ته الله تعالی د حیا په قدر په معاشره کې په دنیا او آخرت کې عزت ورکوي. که حیا د سړي ډیره مضبوط وي، الله تعالی دنیا کې هم وقار او عزت ورکوي، او په آخرت کې الله تعالی جنت او د جنت نعمتونه دي. او چې د انسان په حیا کې په کومه درجه باندې کمی دی، نو دنیا کې هم الله تعالی هغه سړی سپک ګرځوي، الله تعالی بې عزته کې، الله تعالی خوار کې، او په آخرت کې هم الله تعالی د ډېرې ستړي حالاتو سره دی مخامخ کوي. نو د مسلمان بنیادی شی حیا ده، او حیا د ایمان شعبه ده، او حیا د ایمان فیردار ده، او حیا د ایمان طریقه ده، او حیا د ایمان تقاضا ده. او د دې حیا حفاظت په اوس دور کې ما درته ویل، یا په دې طریقه باندې چې د بې حیایۍ پر ځای باندې رالی. ګوره حیا د نوجوانانو ته ویم، دا نه ده چې ته په بازار کې پردیو زنانو ته نه ګورې. حیا دا ده چې ستا د موبایل په دغه کې کومې زنانې راښکاره کېږي، ستا د موبایل پر هنداره باندې کوم غلط تصویرونه راکړي، دې ته کتل او په ښار کې غلطې زنانې ته کتل د دې یو حکم دی. نو بیا د حیا د حفاظت د ټولو څه اهمه طریقه هغې دا ده چې د بې حیایۍ پر ځای باندې خپل نظر کښته کول، او دویمه طریقه دا ده د الله تعالی د دې نعمت د دې سترګو شکر ادا کول، او د دې د ناشکرۍ تصور و فکر نه کول، او د دې سره سره د دې ګناه د عواقبو سزان کتل. که زه بې حیایي د خلکو د بچانو د خلکو د خاندانونو سره کوم، د هغه بې حیایي سبا زما د خاندانو زما د بچانو سره کېږي. نو په دې نیت باندې په دې عزم د خپلې حیا حفاظت کول. الله تعالی دې زموږ او ستاسو د ټولو د حیا د ترتیباتو حفاظت وکړي. الله تعالی دې دا څو خبرې قبول کړي. واخر